کچیر غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ډیره مننه. زه باید اوس لاړ شم. تاسو خو پوهیږئ ټاکنو لپاره باید کار وکړم. نن زما لومړۍ غونډه همدا. تا ته ښه وخت غواړم. د خدای په امان. څه وشول؟ پلان بشپړ شو ها؟ ته به دای له چت نه ولې سمه ده. تاسو نه د داسې خبرونه پتا مایم چې لویه ګډوډي جوړه کړي. ښاغلیه هغه وویل ستاسې باور او مرسته به تل په یاد ولرم. څومره خوندوره ده. هغه باور باید په مارک بدل شي مینیکا، په مارک بدل شي. ښاغلیه دا خو ډیره جالبه ده. ښه وخت ولرئ. اوه څنګه ده؟ را سره ښه ښکاري؟ دې کار ته وګوره. دا نو څنګه کار دی امر صاحب؟ کومه بله لاره نه لرو ښاغلی مساره. نه کېږي چې دا کیف ژوند په ګواښ کې واچوو او دا کار حل کړو. ته مجبور نه یې چې دا کار وکړې اکفه. موږ غواړو د خپل یوه ملګري ژوند وژغورو. نه شو کولی چې ستا ژوند هم خطر کې واچوو. ممدو بم زما لپاره همدا کار کړی و ښاغلی مساره. پرته له دې چې یوه شیبه هم فکر وکړي. ښاغلی مساره ښاغلی مساره وارخطا کېږه مه عاطفه. ارامه اوسه. راته یې ووایه. وګورئ تاسې ته یوه مهمه ویډیو درښکاروم. هیله کوم ویې ګورئ. یوه شیبه صبر. هیله کوم ویې ګورئ. ویې ګورئ. وګورئ دا سیډي د ښاغلي سینان له ارسیفه پیدا شوی. په منځ کې څه دي؟ کوم کس چې تاسې په دې ویډیو کې ګورئ هغه د دوی لخوا پارلمان ته نوماند دی. د جې جې کا لخوا یې ملاتړ کېږي خو ځان ته خپلواک نوماند وایي. دی ولې قسم خوري؟ جې جې کا ته د رښتینولۍ او صداقت قسم خوري. عاطفه دا سړی شکنجه کړی که څنګه؟ کېدای شي ګواښلی به یې وي. دوی هر څه کولی شي. څوک چې ځان ته اړمان پیدا کړي بیا په داسې کسانو باندې هغوی هرو مرو داسې قسمونه خوري. دا ځای کوم ځای دی ته پوهېږې عاطفه؟ دا ځای یوه سمڅه ده وروره. کېدای شي ممدو یې هم همدلته وړی وي. دا خبره دې څنګه وکړه عاطفه؟ ممدو چغې وهلې چې دا یوه سمڅه ده خو ما فکر کوه چې همدا سمڅه به وي خو نه وه. عاطفه حقه دی. ښه به وي چې دا ځای یو ځل وګورو. سمه ده خو دا ډیپو چېرته ده؟ اوس یې لټوم ښاغلی مساره. وګورئ تاسې ساتینۍ لوحه وینئ ها؟ هو هلته 16 لیکل شوي. کېدای شي د کوم شرکت سمڅه وي. که د 16 شرکت پیدا کړو سمڅه به یې هم زر پیدا شي. بیا به هم درته آفرین ووایم عاطفه. ښه کار دې وکړه. ژوندی اوسې ښاغلی مساره. ته د هغه شرکت ډیپو زر تر زره پیدا کړه. نجیبه عاکفه تاسې هم زر تر زره حرکت وکړئ. وخت لږ پاتې دی. امر مو پر ځای کېږي. زما ډېرو درنو ملګرو ترکیه کې د کورلارو ستونزو ته هېڅ پاملرنه نه کېږي.
څوک ته پام نه کوي موږ نه زموږ حق لا کړی دی څوک چې وایي موږ په پارلمان وزیرانو نشو دننه کېدلی هغوی ته د غاښ ماتونکي لپاره خپلواک نومان شوه ستا دا کار ډېر ګواښونکی دی لکه ځمکې ته چې دننه کېږي مامدوی ارزښت لري امر صاحب هغه به هم زما لپاره هم دا کار کړی وم رښتیا وایي کوه یې مهمه دا ده چې تا روغ رمټ له هغه ځای وژغورو واقفه او مامدو هم وژغورو هلته به زموږ ډېر کسان وي موږ خپله ټوله هڅه کوو چې تا ته زیان ونه رسېږي ته هم په ځان ډېر پام کوه پام دی وي چې کوم لیونتوبونه کې پوه شوه واقفه سمه ده امر صاحب البته چې نه کوه بله بیا یې زنګ وهلی سترګې مې درته پته مدیز مه رایا چېرته یې درځم لږ څه صبر وکړه موبایل دې مه بنده کړه له همدې لارې در سره اړیکه نیسم بیا درته زنګ وهم رزیل سړیه بیا زما له موبایل نه پیسې وخوړې بیا به هم داسې راته زنګ وهي غواړي داسې په موږ ملنډې ووهي دا سړی به هرومرو بار ځان ته زیان ورسوي پوهېږم د هغوی نیت همدا دی واقفه ماینداره ځمکه سمه جمله ده ورته امر صاحب هرې خوا ته یې راته لوم ایښي دي هلا نو امر صاحب وروره د خدای په توکل سره به دا کار هم په خیر سره حل کړو انشاءالله امر صاحب انشاءالله یوې ګوښې ته ودرېږه خدای دې در سره مرسته وکړي ستاسې دعا ته اړتیا لرم امر صاحب ژوندی اوسه وروره هلا نو خدای ته دې سپارم ښاغلی مسار د 16 شرکت پته مې پیدا کړه چیرته دی توزه سیمه کې یو لوی ځای دی د شرکت مرکز هم هلته دی پته یې دلته لیکل سوې ده زر یوه بله ډله ور ولېږئ ډېر کسان دي چې غواړي د هېواد کې ګډوډي وکړي هغوی زموږ رانیولي ورور وواژه کېدای شي نورو کسان ور هم ورسېږي ډېرو قدرمنو ملګرو زه د دې ظلم په وړاندې په کلکه درېږم تاسې نه پوهېږئ چې دا ځل د چا ور دی ځای ته دې ورسېدې واتوزه نښې ته برابر دی ډېر ښه کله چې زموږ کس را ورسېده بیا به حرکت پیل کړو ډېر په بې صبرۍ په تمه یم امر صاحب زه راغلم سمه ده ارام اوسه هر څه به زموږ د پلان له مخې وي سمه ده زه ورځم کوم ځای چې دی ویلی و هلته راغلم ښه نو خپل ځان د ملت ته ښکاره که که نه زما رایه زه خو به ځان ښکاره کړم ته راته ووایه چې مامدو چېرته دی په ما باور نه لرې ته دې بیروبار ته دننه شه هلته به خپل ملګری ووینې خدایا ته ما هېواد مې زما ملت له ټولو بدیو نه وژغورې لویه خدایا her şey önce yüce vatan içindedir. Yüreğimizle sevdik,
Bileğimizle yendik, gücümüzü haktan aldık. O ateşlerle yandık. Sevda düştü içimize, her şey önce yüce vatan için gelir. Yüreğimizle sevdik, bileğimizle yendik, gücümüzü haktan aldık. O ateşlerle yandık. Haylar bir dağlar, bir dağlar. 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 Haylar bir دې کبل پراتونکو ټاکنو کې زموږ رائے ډېرې مهمې دي د کردانو مخ څوک نشي نیولی د کردانو اکثریت شمېر باید ټولو ته ښکاره شي د کردانو تقدیر ټاکنې دي ملګرو زما ګران ملګرو موږ باید د خپلواکۍ لپاره وړاندې لاړ شو ځانونه ښکاره کړو عاقب خو ډېر مسخره ښکاري نو لومړی کوم یو ووژنم ها بردان او که عاقب ها دا لوحه درسره ډېره ښه ښکاري زمره یم
غواړې چې ویې کې خپله سزا وګوري لرې شئ تاسو څه کوئ خوشې مې کوئ لرې شئ خوشې مې کوئ زه بې ګناه یم ما څه نه دي کړي تاسو تېروتي یئ خوشې مې کوئ راځئ چې ځو راځئ ژر کوئ هلئ ژوندی اوسې عاکفه دا ښېګڼه دې نه هېروه درته مې ونه ویل چې دا کارونه تا ته ګواښمن دي ها وتوځه ویلي دې وه خو زه لږ څه خبرو ته غوږ نه نیسم د چا خبره نه منم ته وګوره چې په ځان دې څه بلا راوسته اجازه راکړه چې وسله دې واخله حالا نو هلکه زر کوه دا کار حل کړه همدا یې وخت دی څه ته په تمه یې واتوځه غږ مې نه اورې واتوځه هغه ماته راکړه واخله راکړه ارام اوسه واتوځه چېرته یې زما غږ نه اورې اورې خو د ځواب ورکولو په حالت کې نه دی ته څوک یې وای پیکاسا ګورم چې زه دې وخته هېر کړی یم دومره زرم څوک نه هېروي نو هو نجیبه یعنې ته زموږ له واتو سره یو ځای یې واتو زما سره دی ته هم هر چېرته چې یې ووایي چې درشو یو ځل دې هوښیاري نه کار واخله په خپله راشه او تسلیم شه دومره وختونه مو سره تیر کړي په دې خو باید پوه شې چې داسې یو څه نه کوه ها پوهېږم خو ویل مې چې بیا وروسته ګیله ونه کړې ځکه مې مخکې نه درته وویل ډېر مې غوښتل تا سره خبرې وکړم نجیبه خو یوه بیړنۍ مسله ده چې باید همدا اوس یې حل کړم ما ته غوږ شه بلې پیکاسا عاکفه څه خبرې دي بیا په بلا اخته شوه واتوز مې ونیو خو کېدای شي پیکاس هم دلته وي پام کوه غواړي چې پیدا دي کې عاکفه غږ مې اورې خوشې مې کوئ خوشې مې کوئ تا رزیل سره خو به وروسته بله هو ډېره ګډوډي رامنځته شوه پوشم خاغلیا سمه ده سرګر پوشوا اندېښنه مه کوئ ښاغليه کام دی سمه ده پوه شوه
نه مړ کېږي امبولانس راغواړه سمه ده سمه ده رضالت دې له حده واوښته ته هېڅکله هم نه سړی کېږي اوس به در سره ګورم ته ښایي ژوبل شوی خو به نه یې ښه یم خو ته څوک یې زه هېڅوک هم نه یم له مخه مې لرې شه لرې شه ته څوک یې ورک شه سمه ده سمه ده خرڅ دې کړم شرافه واتوزه زه یې خرڅ کړم نجیب سمه ده ارام اوسه خرڅ یې کړم عامر صاحب عامر صاحب عامر صاحب تاسې ښه یئ ښه یم کومه خبره نه ده واتوس عمر یې در وبخښه د کولو کوم څه نشته څه یې چې کارېلي و هغه یې ورېبل اوس نو د پیکاس وار دی د ټکسي نمبر پلیټ مو واخیسته امیر صاحب ډېره مننه ځای درته وښود امیر صاحب له بده مرغه ملګرو مامدو دینه نه دی باید هغه روغ رمټ راوباسو تر څو چې ما امر نه وي کړی څوک کوم څه ونه کړي پوه شوئ تاسو شاوخوا ته ورشئ موږ مخې ته ورځو ښاغلی مساره موږ تیار یو چې ودانۍ ته دننه شو سردار سره مامدو هغه ځای نه وباسئ سمه ده په سترګو هلئ ملګرو هلئ دا ځای پاک شو هلئ راځه
هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ډیره مننه. ښاغلیه د ممدو په اړه کوم خبر شته؟ عاطف یوه ډیپو په ډاګه کړې ده. لیلا او خیري هلته ورغلي. سمه ده موږ هم همدا اوس ورځو هلته ورځو. تاسې باید له موږ سره لاړ شئ. ما چېرته بیایئ چې لاړ شو وبه ویني ډېر اړینه موضوع ده. تاسو نه باید یو څو پوښتنې وکړو. زه نه غواړم چې لاړ شم. وروره که موږ نه وای ته به یې وخته وژلی وای پوه شه نو. موخه یې زه نه وم تاسې وای. هر ډول چې غواړې فکر وکړه خو هیله کوم له موږ سره لاړ شه. سمه ده هلئ. ورځه کفه. مامدو ورور مې ولیده. حالت یې څنګه دی؟ ښه ښکاري خو شاوخواته یې کسان دي. ښاغلی مساره غږ مې اورئ؟ اورم لیلا مهرباني وکړه. په ځان پام کوه. سمه ده. دلته دوه کسان دي راځئ چې ځو. زه یو ځل د باندې ځم بیرته راځم. تسلیم شئ لاسونه مو پورته کړئ. هلئ پروت وکړئ. تسلیم شئ هلئ. پروت وکړه لیلا. څه خبره ده هلکه نه پوهېږم. وګوره سړی وژنم. وسلې مو لرې کړئ که نه وژنم یې. وسلې مو لرې کړئ. هله زر کوئ وسلې مو لرې کړئ. زما خبره نه اورئ ها وایم وژنم یې. وسلې مو لرې کړئ. ته څه کوې؟ وسله دې لرې که هله زر کوه. وسله دې لرې که بله لاره نه لرې. خیري زر کوه ویې بوله دا راځي مردار که خبرې مه کوه. وسلې مو لرې کړئ که نه په سر یې ولم. وسلې مو لرې کړئ تاسو ته وایم. خیري ویوله څه ته په تمه یې. سمه ده وګوره لرې کوم یې. خیري داسې مه کوه. پام کوه چې وسله لرې نه کړې. خیري ارامه اوسه. وسله مې لرې کوه. پام کوه وسله ښکته نه کړې. دا دی سمه ده. سزا یې ولیده. وروره ته خو ښه یې که نه؟ ښه یې. فکر مې وکړ کومه کم عقلي به وکړي. نه وروره ته اوس هم فکر کوې چې زه پخوانی خیري یم. زه له لیلا سره جوړ راغلی یم. هرومرو لیلا دا پلان جوړ کړی و ځکه ستا عقل دې کارو کې کار نه کوي. توبه خدایه. ژوندی اوسې لیلا. هیله کوم. ښاغلی مساره اورم لیلا. ممدو مو وژغوره. دا یو ښه خبر دی لیلا. ټولو ته دې مبارک وي. د ممدو حالت څنګه دی؟ ښه دی بیخي
کوم ټپي نه لرو یو کس دی ښاغلیه سمه ده هلئ زر کوئ دلته راشئ موږ همدا اوس درځو ښاغلی مساره څه خبره ده عاطفه ښاغلی مساره یو څوک غواړي تاسو سره وویني څوک دی نه پوهېږم ویلې حوال ورته وایي هغه پوهېږي سمه ده راځه چې ورشو ګرانه ملګریه زما ګرانه او زړه ته رانږدې ملګریه ته چېرته وې ملګریه په اصل کې دا پوښتنه زه باید تا نه وکړم دا دولت خو زمونږ دی خو زمونږ ملګرتیا څه شوه ګوره دې خبرو ته دې ګوره ته مونږ خو دولت ته پلار وایو که نه تر اوسه هېڅ هم نه دي پیل شوي ملګریه خیرات خدای لمر له کومې خوا راوخته چې دلته راغلی انشاءالله چې کومه ستونزه به نه وي مساره وروره له دې نه به لویه ستونزه څه وي هغه وایي که نه که یو غږ پورته کم هر څه نړېږي هماغه خبره ده ښکاري چې ته ډېر درد لرې راځه هله راځه هله نو راځه زما چېرته راوستم دا کوم ځای دی زه ولې دلته یم هڅه یې کوله چې تا ووژني ته ولې نه پوهېږې وروره هېچا هم زما د وژلو هڅه نه کوله ما ولې باید څوک ووژني ګوره ګرانه وروره که ته نه غواړې چې پوه شې خو هلته ډېر ناوړه کارونه ترسره کېږي تاسې راغلی وایه عاطفه ته یو ځل وګوره چې راغلی یو که نه ښاغلی مسارم تاسو ته په تمه دی لیلا دوی څه وکړل ما هم د ورورې روغ رمټ ژغورلی دی په لاره کې د خدای شکر د خدای شکر د ښاغلي مسار یو ډېر مهم ملګری راغلی څوک دی ښاغلی عبدالقدیر څه کاره دی ښاغلی عبدالقدیر په سیمه کې ډېر نفوذ لري د سیمې په خلکو یې خبره چلېږي د عبدالقدیر تخلص څه دی شفق عبدالقدیر شفق اوس دننه دی هو تاسو ته په تمه دی یعنې اکیف رورم نجیب رور ته هم تخلص مو یو دی د یو ځای هم یې سره پیژنئ به که نه هو سره پیژنو خو په دې وختونو کې سم سره نه یو جوړ څه خبره د خیرت دی که امکان ولري زه نه غواړم چې هغه سره یو ځای شم یو ځل دننه لاړ شو وبه ګورو خانو حالا نو ووایه سیمې کې څه خبرې دي که کوم څه نوی خفه کړی دومره زر دلته نه راتلی څنګه مې چې وویل ښاغلی مسار ټاکنې رانږدې شوي دي زموږ سیمه د کوم چا لخوا ډېره په بد حالت کې ده ما خیرات خدای لکه چې ته له موږ نه ډېر په دې اړه معلومات لرې لرم یې هغه هم ډېر معلومات لرم زه یوازې استانبول ته نه یم راغلی زموږ د سیمې مخور سپین ږیرې محترم او د قدر خاوندان او اته کسان نور هم را سره راغلي چې دا موضوع په سمه توګه وڅېړي یعنې درد مو ډېر دی د سازمان په نوم لویه بلا موږ ته بد خوب ګرځېدلی دی مساره خلکو سره یې څه کارونه چې ونه کړ نور نه چاړه تر هډوکې رسېدلي داسې ښکاري لکه چې کوم څوک غواړي له قصده دا کار ترسره شي هغه هم غواړي چې د خلکو په شخصي پیسو دا کار وکړي که اوس لاړ شو ورنه شکایت وکړو څوک نشته چې زموږ دې شکایت ته ځواب راکړي که هغوی دا کار کولی شي دلته مې زه هم له ډلې سره شتون لرم ستا ډله بسنه نه کوي باید د دولت لخوا د وزارت لخوا دا خبره جدي ومنل شي ښاغلی مساره څه مې چې له لاسه کېږي تیار یم چې وکړم که اړتیا شوه د ولسمشر مخې ته درېږم
مو شرمیږي وایي چې موږ څنګه دلته ژوند وکړو ټولو خلکو ته د ترهګرو په سترګو کتل کیږي او سازمان ته پلمه جوړوي چې د سیمې خلک ځان سره ونیسي که دولت د ترهګرو د دې پلان مخه ونه نیسي بیا نو څنګه چې ته وایې بلکل هماغه کار کیږي د هغو خلکو پلانونه څه دي وروره د همدې لپاره خو دلته راغلو د هغوی ټول پلانونه ښکاره دي خو له بده مرغه چې ځینې نورې پټې کړۍ شته چې په پټه د هغوی ملاتړ کوي که د هغوی په هکله خبرې وکړو فکر کوي چې زموږ په ضد تبلیغات کوي په اصل کې دولت په خپل وخت کې لویې تېروتنې کړې دي وروره که نه هغه هلکان او ماشومان هیڅ کله هم غرونو ته نه پورته کېدل دا ټول د دولت ضعفونه دي دا هر څه په حساب او کتاب ترسره کوي مسار زموږ د هلکانو او ماشومانو ذهنونه یې مینځلي اوس چې د خلکو په اړه هر خبر په رسنیو کې جوړیږي فکر کوي چې د سیمې خلک ترهګر دي ته خو ښه پوهېږې دا ځل هیله مند یو چې لږ تر لږه یو څوک پیدا شي چې زموږ دا شکایت یې تر غوږونو ورسیږي موږ په ډېره هیله دلته راغلي یو دا دولت ستاسو دولت هم دی زموږ د ټولو دولت دی د کردانو د لازانو د چرکیزیانو د رومانیانو د ټولو دولت دی نور نو په دولت کې هم ډېر خلک شتون لري چې همدا فکر کوي او د همدې مسلې لپاره کار کوي تاسو هیڅ اندېښنه مه کوئ هر څه ته چې اړتیا وي دا دولت یې پرته له کوم ځنډ نه ترسره کوي مساره که 30 کاله مخکې مو اورېدلې وای نه به یو څاڅکی وینه تویېدله نه به هم یو څاڅکی اوښکه ته خو وګوره چې موږ څه کوو یو ورور د بل ورور وینې ته ناست دی زموږ جلا کبل د هغو خاینانو خوبونه دي چې هیڅ کله هم په رښتیا نه دي بدل شوي خو په یو څه هیڅ نه پوهیږي زموږ د ټولو خدای یو دی پیغمبر مو یو دی قبله مو یو ده مینه یې یو ده وګوره په دیار باقر کې زرګونه خلک د ازادۍ له منځلو ته راونه وتل ها ته پوهیږې چې دا څه مانا هو زم هم دا خبره کوم سازمان پتنګ شو او زموږ دین پسې راواخیسته هڅه کوي چې خلکو ته بل دین راولي وایي چې د کردانو دین اسلام نه دی د همدې لپاره د کردانو د راټولولو لپاره هڅه کوي چې د هغوی دین کې ګوتې ووهي او زردشتي ورته رسمي دین وګرځوي کردان له پلرونو نه مسلمانان دي د نړۍ د ټولو مسلمانانو ترمنځ همدا فتنې او فسادونه رامنځته کړل ډېر شمیر قومي او مذهبي اختلافونه یې رامنځته کړل مسلمانان یې وویشل په دې معنا چې اوس زموږ نوبت دی غواړي چې د دین په بدلولو سره په سیمه کې کردان او ترکان سره بیل کړي غواړي چې په سیمه کې زردشتي دین د اسلام په ځای د خلکو په ذهنونو کې ځای په ځای کې د اسلام د مبارک دین په ځای چې ټول خلک او قومونه یې سره په یو دسترخوان را ټول کړي دي غواړي بیلابیل نور دینونه او مذهبونه جوړ کړي چې ترڅو وکولای شي د قومونو ترمنځ د هغوی د خوښې وړ اختلافات رامنځته شي خدا خو به هیڅ کله هم پوره نشي څنګه دې چې وویل وروره دوی ډېره هڅه وکړه چې په سیمه کې قومونه په یوې او بلې پلمې سره وویشي دا پلان یې ناکام شو اوس غواړي چې د قومونو ترمنځ د دین بیلوالی رامنځته کړي ښاغلی مساره بردان شفق مو راوسته اوس په نظارت خونه کې دی تاسو کوم څه غواړئ چې ورنه پوښتنه وکړئ ښاغلیه بردان شفق دی وویل زمونږ بردان دی هو هغه دی آزاده مبارزه کوي هغه نه پوهیږي خو هغه د سازمان سم نه خوښیږي په خپله دا ورځ په ځان راوستېده موږ ورته څه نشو کولی بردانه څومره مې چې وویل خو یې نه منله ورته مې وویل تا کاروي سازمان مخکې ارزښت وګوره اوس ارزښت نه ورکوي ولې داسې وشول ها ورته مې وویل د دې لپاره غواړي تا ځان سره ونیسي چې د دین په برخه کې درنه ګټه پورته کړي په ما غوسه شو عبدالقدیره ورور دی هم ستا په څېر ښه پېژنم پاک او ایماندار انسان دی ولې داسې وشول ولې به نه کېږي سیاست دی که نه غوښتل یې چې په سیمه کې د هغه ملاتړ ترلاسه کړي یعنې کوم څه یې چې بردان کولی شول هغه یې ورته وکړل خو اوس چې څه نشي کولی هغه یې پرېښوده هغوی هم دا ورځ له خدایه غوښته بردان یې په اسمان کې لټوه په ځمکه یې پیدا کړ بلکل که اجازه مو وي غواړم وینم کېدای شي خبره مې ومني عبدالقدیره هر څه چې وی دی خو هغه ستا ورور دی پام کوه چې احساساتي خبرې ورته ونه کړې مه پرې غوسه کېږه
په یوې غوسې درنه بیل شو داسې نه چې ستا په غوسې بیخي مخ درنه واړوي اندېښنه مه کوه واخله دا لاسلیک که کېدای شي بل ځل خو موږ در سره نه اوسو ته خو پوهېږې که نه ګوره زما ښکلی وروره ستا په ښېګڼه باندې شک نه لرم خو موږ څو کاله کېږي چې دا کار کوو ډېر څه مو ولیدل او تېر مو کړل که یې درته ووایم په ما باور نه کوې ګوره نجیبه مره ته هم زما په حالت پوه شه لاس ته مې یو فرصت راغلی کوم فرصت چې دولت رانه که هغوی راکه د ملت وکیل کېږه سیمه په سیمه ګرځه او خلک پوهوه دا چې زه یې نوماند کړم د هغوی لپاره د کردانو لپاره یو فرصت دی هغوی پوه شوي چې ځینو ځایونو کې تېروتنې کوي 2-3 کاله مخکې زما په څېر د یو محافظه کار سړي ټاکل یې په فکر کې نه ګرځېدل نجیبه مره بردانه وروره ته په دې باندې باور لرې ګوره دلته یو قانون دی څوک چې په بیړه کار کوي په بیړه ختمیږي فکر نه کوي چې غواړي تا وکاروي ها فرض وکړه چې ته خپل نوماند وټاکلی ښه ده نن یې ته ولې ویشتلی ها ولې ښه نو ته په دې خبره ډاډه یې کېدای شي غلط پوه شوی زما په وژلو به هغوی څه ترلاسه کړي ایماندار خلک خپل سازمان ته رانږدې کوي نور به نو څه وي همدارنګه ستا له برکته رایې ترلاسه کوي ستا په وژلو باندې به هغوی ته ټولې رایې پاتې شي تا نه به خلاص شي یعنې ته دې له خپل ځان نه هم په هغوی ډېر باور لري دا کار ښه نه دی نجیبه مره بخښنه غواړم خو ستا دا خبرې ډېرې پخوانی دي ګوره ورور جانه ښه غوږ شه ته دې په خپل مسله کې ډېر رسېدلی انسان یې خو ما ته د سیمې ټول حالت معلوم دی زما خبره نه مني وبه یې ګورې ګوره تا مخکې کوي دا کار قصدن کوي ښه هوښیار انسان یې په هر څه ښه پوهېږي هیله کوم فکر وکړه سمه ده فکر کوه نور نو تللی شم البته تلای شي مهرباني امیر صاحب شفا دې وي مرګ نه را وګرځېدلې همداسې وای خو نه پوهېږم راځه وروره تا سره لږې خبرې کوم ګوره وروره که بیا هغه خبرې به هېڅ نه غږېږو زه ستا مشر ورور یم ته باید زما خبره ومنې ته هم د پخوا خبرې بیا راته مه تکراروه که نه چې ومې ویل منې به یې که غواړئ زما دفتر ته لاړ شئ اړتیا نشته بیا نو موږ تاسې یوازې پرېږدو مېرمنو چمتووالی نیول شوی دی هر څه تیار دي هر څه خو تیار دي مینې که تیار دي ښاغلیه په تمه یو چې میلمانه مو راشي موږ ټول چمتو یو د بردان مسله څنګه شوه ښاغلیه په هغه کار روان دی خیرات خدای پیکاسه دا څه حالت دی ښاغلیه له بده مرغه بردان ژوندی دی ژوندی دی ولې بیا نجیبه واقف دوی را پیدا شول خدای خیر زمون کار یې خراب کړ ښه نو بیا وتوس څه شو ووایه که نه پیکاسه وتوس څه شو له بده مرغه هغه ووژل شو د نجیب د مرمۍ ښکار شو زما په غېږ کې مړ شو دا ته څه وایې پیکاسه څه وایې هغه زما د معنوي زوی په څېر و له بده مرغه نجیب به د دې کار حساب راکوي تاسې ټول خبر اوسئ هغه موټر وڅاره په سترګو ښاغلی د قضایو په
کچېرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.